اغا ابو بکر صدیق او اغا ابو ذر. اغا ابو بکر صدیق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلومبے نمبر میرٹ لسٹ کے جوڑ کڑے دے دا جنتیانو اول نمبر نم دا حضرت ابو بکر دے. ابو بکر فی الجنہ اول نمبر نم میرٹ لسٹ کے اول نمبر نم پا امت کے پلومبے نم ابو بکر فی الجنہ. او حضور پاک فرمائی چے پا جنت کے بزما وزیر او پا یو موقع رسول اللہ مبارک مسجد نبوی ترا دن نشو نو خی طرف تا حضرت ابو بکر دے و گس طرف تا حضرت عمر دے نو دغا سی یو دلاسنا نیو دا سی دا بل دلاسنا انیو او صحابو تا مخامخ شو سفرمائی وی ها کذا نبعث یوم القیامت وی دا قیامت پر بمونگ دا قبرونو نا دقا سی پاسو. اللہ اکبر. چه سوک دا قبر نا پاسی سخت روز دا اوہو دیر سخت روز دا چه زبا دا انسان پا شکل دیم او که زبا دا حیوان پا شکل زبا دا انسان پا شکلیم او که دا سپی پا شکل بیم او که دا خنزیر پا شکل بیم او که زبا پخپو زما او که زبا پا سر زما او چې زه به دوزخ ته ځم او که زه به جنت ته ځم نو چې څوک د رسول الله مبارک د مټ لاندې روان شي ماشاءالله ها کذا نبعثو دې لاس باندې ابوبکر په دې لاس عمر وی دقسې به موږ د قبرونو نه پاسو یو طرف ته ابوبکر بل طرف ته د عمر فاروق. دومره لوی شخصیت دومره اللہ تا محبوب شخصیت دومره پیغمبر مبارک تا خوخ شخصیت یعنی مرض وفات کے چی رسول اللہ مبارک روتا دے اخیری تقریر ہو دے نا پس بل تقریر ہم نہ دے کڑے نو حضور پاک او فرمائل وی چی چام ما سر پا دنیا کے خکڑی دی ما ورلداغا احسان بدل خلاص کڑی دی وما دا چا احسان نشتا ار چالم اخپل بدل خلاص کرده ده سوا دا یو کسنا چی دا اغا احسان پا ما اسم پوره ده اغا لما اغا احسان نده خلاص کرده اغا سوکتے اغا ابو بکر صدیق ده اغا لبا دا اغا دا خیگڑه بدل اللہ پاک دا قیامت پر از باندے ورکائی سمر لوی سڑے. او حضرت ابو ذر تا حضور پاک سوئی ابو ذر پا دنیا کے یو ذر یو ذر اس سوک دی مرگری نشتا چی مرے یوازی بمرے سوک بدا سرنی چی دا قبر نا پاسے یوازی بپاسے مرگری بدینی او چی جنت تزی یک تنہا یوازی بنوانے سمر تکلیف تیر شدین دا پاس دا رسول اللہ مبارک ذات او دا حضرت ابو بکر ذات دا یو چی دا تشمیرم چی پا میاشتو دا قصی ختم نشی. حضرت عمارو گورا حضرت بلالو گورا بلال حبشی دا امیہ غلام دیو راگیر بے کنو دون بے او دمرا چی وجود با وینے شو چی ستڑی بشو نو غلامانو الکانو لبے ورکو وی شاب وحے نو دا مدینی پا کسو کے دا مکی پا کسو کے دا مکی پا کسو کے بے گردو پا چامکینو بے واو. اے بلال وی یوزل سرمن دا ساروی را واغشتا او اغا سرمن گرم اکلا او زیپا کے انغختم وی تللم وی یوزلی دا اسپن زغر گرم اکلا ماتے وجود تراوا چولا لو بے و نخری بے پکولی تخت مشق نخری بکولی. حضرت ابو بکر صدیق پلا رباندے تیرے گی او دبائندہ نخری کی گی ابو بکر ورغ امیات و مرگرو تا ولی ظالمان و ظلم کاوے وی بل خبر نشتا خو بس حد وی خرسینا وی خرسون تا پی سکے دے خدا کار ندے دا غیو ٹکے وی بس ارسنگا چے دے رباندے خرس کا دیر خدا پی خرسے کا امیہ و طوی ابو بکر
دوکه شوې بېکاره مریې دې واغېسته بېکاره مریې او په ډېرو پیسو دې واغېسته که تا ډېرې لږې پیسې م راکولې نو ما در باندې خرڅو ګران دې واغېسته معمولي پیسو والا شی دې ګران واغېسته جوړه دې را سره ونه کړه که لږې پیسې دې راکولې ما خرڅو دوکه شوې وایي امیه ته دوکه شوې قسم په خدای چې خولې نه دې څومره پیسې ویستې ما ده نه اخېسته د ده قیمت تا ته نه دی معلوم ما ته معلوم دا څومره قیمتي دی او چې کله بیا واغېسته حضرت بلال ورته څه وایي وایي ابوبکر ځان له دې غشتې یم که الله له دې غشتې یم واه واه که ځان له دې غشتې یم کار راته ښایه چې درته کوم او که الله له دې غشتې یم نو ما خدای سره پرېږده ما خپل رب ته پرېږده های های صحابه وړه کې الله پروت دی صحابه وړه کې رب پروت دی الله پروت دی نن زمونږ زړه کې دنیا پرته ده مونږ تکلیف په ځان تېر که خو پیسې دپاره مونږ شپرونه کړه خو بخور دپاره مونږ وختي پېشمني پاسېدو خو دوکاندارۍ او تجارت دپاره الله لنا مونږ پیسه ډېره زیاته ولګوله خو د لور او د زوی د واده دپاره الله لنا مونږ شپې رونه کړې مونږ غرمې رونه کړې خو د دنیا دپاره مونږ په ځان سخته تېره کړه خو د بچو دپاره او د دنیا دپاره الله دپاره نه الله له م څه وکړل چورلټ له الله خفه کوو چې واده مې پکې ډمان ګډو چې الله ښه خفه کوو چې د زوی سنت یې پکې ډمتوب کوو چې الله ښه خفه کوو چې د لور وادي ښه نری بربنډ جامې وله کوو چې الله ښه خفه کوو چې بازار ته ځو په بربنډو جامو کې ځو چې الله ښه خفه کوو ګیرې پسې خبرې کوو چې الله ښه خفه کوو پټکي پسې ټوقې کوو چې الله ښه خفه کوو مولا او طالب سره په ناسته شرمېږو چې الله ښه خفه کوو پټکي والا سره په ناسته شرمېږو چې الله ښه خفه کوو له غړ سره په ناسته خوشحالېږو چې الله ښه خفه کوو بې دینه خبرې کوو چې الله ښه خفه کوو علماو پسې مدرسو پسې خبرې کوو چې الله ښه خفه کوو حج او عمرې پورې خنداګانې کوو چې الله ښه خفه کوو په حج او په عمره کې لګیا یو تصویرونه وباسو چې الله ښه خفه کوو چورلټ مونږ الله خفه کړه مال خدای راکړه د خدای حق پکې نه ورکوو چې الله ښه خفه کوو بچي خدای راکړل د خدای دین هم ورته ونه ښو چې الله ښه خفه کوو دا قبر مونږ نه منو اخرت نه دی یاد قیامت نه دی یاد جنت نه دی یاد دوزخ نه دی یاد رب نه دی یاد کم رب چې مونږ خالق و مالک دی کم رب په لاس کې چې زمونږ ژوند او زمونږ عزت دی کم رب په لاس کې چې زمونږ صحت او زمونږ مرض دی چې بیمار شي بیا به درته خدای یاد شي پته به راته ولګي او چې ډاکټر درته وایي چې بس لا علاجه بیا به راته پته ولګي الله به درته در یاد شي هسې خو مونږ ته خدای نه یادېږي